افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له مشرانو بندیزونه لرې کړي. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ افغان حکومت د تیر سپټمبر په 22مه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب سره د سولې تړون لاسلیک کړ. په تړون کې افغان حکومت دا ژمنه هم کړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له تور نوملړه به د دې ګوند د مشرانو او غړو نومونه لرې کوي. ګلبدین حکمتیار د 2003 کال په فبرورۍ کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې امریکا شامل کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د حزب اسلامي په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا بندیزونو کمیټې ته د بهرنیو چارو وزارت له لارې رسمي غوښتنلیک استولی تر څو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب له مشرانو بندیزونه لرې کړي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې د ښاغلي حکمتیار په څېر کسان چې د حکومت سره روغې جوړې ته غاړه ږدي له دغه نوملړه به په څومره موده کې د دوی نومونه وایستل شي. سلام وخت مو بخیر، زه ذبیح الله صلات یم او تاسو له ټولو نیوز آلمان د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زموږ بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتحانه ګیلاني، د افغانستان د ژغورنې د ملي خوځښت د انسجام د شورا رئیس ډاکټر محمد آصف بکتاش او د حزب اسلامي د رهبرۍ شورا غړی عبدالجبار شلګری. تاسو ته ښه راغلاست، خدای ته په خیر راغلی. شلګری صاحب، راځم تاسو ته. افغان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غوښتي چې د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د مشرانو بندیزونه لرې کړي او د دوی نومونه هم له تور نوملړ څخه لرې کړي. دغه څه و چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره کوم د سولې هوکړلیک چې لاسلیک کړو په هغه کې هم ورته اشاره شوې وه. د افغان حکومت دغه کړنه ستاسو په نظر باندې تر کومه حده پورې هماغه هوکړلیک چې څه د دواړو لورو ترمنځ په هغې باندې سلا مشوره شوې وه او دوی سره هوکړه کړې وه درست پر مخ روان دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه له ټولو نه مخکې تاسو ته محترم خور ګیلاني صاحب او جناب ډاکټر صاحب ته خپل سلامونه او نیک هیلې استوم. لکه څنګه چې تاسو ورته وویل، ګوره د حزب اسلامي حکمتیار صاحب او د افغانستان د حکومت ترمنځ دا د سولې هوکړلیک تقریبا د 8 د میزان باندې لاسلیک شو چې اوس نږدې 3 میاشتې توافق لیک د امضا نه تېرېږي. یو خبره مهمه خبره هم پکې دا وله چې د افغانستان حکومت به زر تر زره هر څو زر هڅه کوي، کوشش به کوي چې نړیواله ټولنه د امریکا متحده ایالات په دې قانع کړي چې د حزب اسلامي د رهبرۍ نه د حکمتیار صاحب نه هغه بندیزونه لرې کړي او د هغوی د تور لیست نه وباسي. په هغو صورت کې کېدلی چې دغه توافقنامه تکمیل سي او په عمل کې پیاده سي. په تعصب سره زموږ تر اوسه هم د 3 میاشتو په تېرېدو سره په دې رابطه تر اوسه هم څه نه دي ویلي. نړیوالې ټولنې هم دا اطمینان نه ده ورکړی چې هر څو زر چې د افغانستان د حکومت غوښتنه او د حزب اسلامي غوښتنه دغه بندیزونو په څومره وخت کې هغه لرې کوي. که موږ په اخر وګورو د داعش ظهور په افغانستان کې یا د طالبانو جنگ شمال ته انتقالول، د دغو مخالفینو انتقالات، د هغوی حمایه، دا ټول هغه نښې نښانې د خصوصا اخره کې د اوباما څرګندونې چې هغوی وویل چې امریکا نشي کولی چې طالبان د جنګ له لارې څخه مات کړي. دا ټول هغه څه دي چې دغه شکونه لا هم قوي کوي د افغانانو چې نړیواله ټولنه د امریکا متحده ایالات په دې سیمه کې د جنګ خاتمه نه غواړي بلکې د خپلې ګټې د جنګ په دوام کې لټوي. اما حزب اسلامي غوښتنه همدغه وه چې نړیوال یا بالخصوص امریکا باید د افغانستان څخه د وتلو خپل مهالویش هم څرګند کړي او د وخت په تېرېدو سره باید دوی وښیي چې دوی په افغانستان کې تل لپاره نه پاتې کېږي او افغانستان پرېږدي. مخکې له دې څخه د حزب اسلامي د مشرانو د نومونو ایستل له تور نوملړ څخه یا که چېرته دغه پروسه بیا هم څه ناڅه ډنمنه شي، ښاغلی حکمتیار به افغانستان ته راشي لکه څوک مې چې اوس ویل کېږي چې ډېر زر به راشي. ما داسې عرض وکړ چې دا هغه څه دي چې هم افغانان باوري کوي، هم د دغه توافق دواړه خواوې په دې باوري کېږي چې په دغه باندې په صداقت باندې عمل کېږي. او که چیرې نړیواله ټولنه دغه تاجرات لرې نه کړي، هغوی وانخلي، د تور لیست نه د حزب اعضاو نومونه ونه باسي، بیا نو دا هم د نړیواله ټولنې هم د افغانستان د جنګ دپاره دا ډېره خطرناک خبره ده. هغه په دې معنی باندې چې نور مخالفین هم هغوی هم دا وایي او هغوی هم چې یو له بهانو نه هم دا لټوي چې د امریکا حضور ده، یو بله بهانه په لاس دا ورکوي چې که چیرې د افغانستان حکومت یا امریکا متحده ایالات یا نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې اوس هم څه ناڅه نظامي حضور لري،
نو هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې جنګ ختم کړي او یا د سولې طرفدار دي. که چیرې د حزب اسلامي سره په دغو تعهداتو باندې ولې ونه درېدل؟ دا نور هم هغه مخالفین چې د موږ غوښتنه او د موږ ارزو همدا وله امید همدا وله چې د دغو صلح نه په عملي کېدو سره شاید طالبان او نور مخالفین هم سولې ته راودانګي، جنګ له لاس واخلي. که خدای مه کړه دغه توافقنامه عملي کېږي نه، دا تاجرات له منځه نه ځي، نو بیا هغه هم نور دا باور له لاسه ورکوي، هم د سولې په خبرو باندې هم د افغانستان په حکومت باندې. اما دلته تر کومه ځایه پورې به افغان حکومت وکولی شي ښه لابیګري په دې برخه کې دوی وکړي؟ کوم غوښتنه چې دوی د امنیت شورا له دایمي غړو څخه ترسره کوي چې تاسو د حزب اسلامي د مشر او د حزب اسلامي د نور مشرانو نومونه د ټول نوملړ څخه تاسو وباسئ، هغه کوم موارد چې هغه د دې باعث کېږي چې ځینې کسان یا د ځینو ټولنو یا د ځینو بنسټونو نومونه ټول نوملړ ته داخلیږي، هغه مواردو په اړه به افغان حکومت وتوانېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته اسناد وړاندې کړي؟ مثلا په 2003 کال کې کله چې د حزب اسلامي د مشر نوم ټول نوملړ ته داخل شو، دوی ویل چې د القاعدې شبکې سره د دوی اړیکې او یا هم د القاعدې شبکې مشر ته د ځای ځایګي په ورکولو باندې دوی د حزب اسلامي د مشر نوم ټولنړ ته داخل کړو. ګورې دا هغه خبرې دي چې په افغانستان کې کله چې دلته اسامه بن لادن د امریکا د متحده ایالاتو غوښتنه دا وله د طالبانو د نظام په وخت کې دلته حاکم په افغانستان کې د هغوی غوښتنه د طالبانو نظام نه دا وه چې اسامه بن لادن دوی ته په لاس ورکړه یا هغوی د افغانستان وباسي. همدغه بهانه د دې شوله چې د امریکا د راتلو او یا د هغوی د حضور نظامي حضور دپاره دلته بهانه شوله. د طالبانو سره هم دغه مخالفت، خو نن هغه څوک چې په هغه وخت کې د طالبانو نظام خطر کړ، په دې معنا چې دلته مخالفینو ته جبر کړی ده یا القاعده او اسامه بن لادن د هغوی مشر دلته اوسي، نن هغه امریکا وایي، د امریکا متحده ایالات جمهور رئیس وایي چې موږ نور د طالبانو د ماتولو توان نه لرو یا هغوی دا اراده نه لرو. او په تېر کې هم که تاسو په یاد وي هغوی ویلي چې نور طالبان د موږ دښمن نه دي، هغوی ته موږ دښمن په سترګه نه ګورو. کله چې د حزب اسلامي سره د توافق مسله رامنځته شوه، تاسو دوستان ټول په یاد لرئ چې هم د اروپا اتحادیې، هم د امریکا متحده ایالاتو، هم د ملګرو ملتونو سرمنشي له دې نه حمایت وکړ دې توافقنامې چې که چیرې واقعا هغوی غواړي چې جنګ ختم شي، که غواړي چې په افغانستان کې نور صلح رامنځته شي، لکه چې په خوله باندې وایي، باید د دغه توافقنامې هغه څیز په دوی پورې مربوط دي، د هغوی د توافق د هغوی د عملي کولو لپاره لاس په کار سره عملي اقدام وکړي. یو د هغوی نه دا ده چې دا تاجرات له منځه یوسي. اما دوی هم وایي چې د دغه نوملړ ته څنګه یو کس داخلیږي او څنګه بېرته دې څخه ایستل کېږي، هغه کوم موارد چې باید افغان حکومت وتوانېږي اسناد شواهد دوی ته وړاندې کړي چې حزب اسلامي اوس د القاعده شبکې سره کوم اړیکه نه لري یا تړاو نه لري، یا د دې تر څنګ د دوی هغه کوم افراد یا اشخاص چې دوی تر اوسه پورې اسلحه په لاس باندې او د افغان حکومت په وړاندې جنګېدل، دوی به دغه ثابتوي چې وروسته دوی څخه به دوی د پوځي اړخه نه بلکې د سیاسي اړخه خپل هغه سیاست دوی مخ ته وړي. دغه کار افغان حکومت کولی شي؟ ګورئ څنګه چې تاسو ورته وویل، حزب اسلامي هم دا عملا دا کار کړی دی. جناب حکمتیار صاحب تېرو ورځو کې اعلان وکړ چې هېڅکله د القاعدې د شبکې سره نه رابطه وه او نه ورسره موږ رابطه کوم تړون لرو خاص په دې رابطه. هغوی دا وویل او د نورو افراطي ډلو سره هغوی عملا په افغانستان کې اوربند اعلان کړ، خپلو ټولو مسلح قوتونو ته اعلان وکړ چې نور د توافقنامې د امضا نه وروسته هغوی نور د جنګ د سنګرونو کې اوربند اعلان کړی ده. د هغوی د رهبري شورا اکثر اعضا تاسو ګورئ دلته په کابل کې حضور لري. تېرو ورځو کې هم هاشمي صاحب تر اوسه په پېښور کې د حزب اسلامي په دفترونو کې ولو قاضي صاحب حکیم چې هلته د هغوی دفترونو رئیس وو، هغوی ټول عملا راغلي دي په کابل کې حضور لري. دا هغه څه دي چې حزب اسلامي خپلو توافقاتو نه متعهد ده. او کور مدان شلګرای صاحب سلامت صاحب بېرته تاسو ته راګرځم. ډاکټر صاحب ستاسو په نظر باندې تر کومه ځایه د افغان حکومت دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه چې دوی د حزب اسلامي د مشر او د نورو مشرانو نومونه یې د ټول نوملړ څخه وباسي، اول که راشو موږ تاسو په دې باندې بحث وکړو چې د بندیزونو نوملړ ته د نومونه څنګه د امنیت شورا دغه ټول نوملړ ته څه ډول نومونه ور اضافه کېږي، څومره مودې یا څومره وخت ته ضرورت یې تر څو هغه خپل مراحل طی کړي او وروسته یې دغه مشرانو نومونه د ټول نوملړ څخه وباسي، او هغه اسناد او شواهد چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ضرورت لري او غواړي افغان حکومت کولی شي دغه اسناد او شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د تلو نیوز درنو لیدونکو، ښاغلی ګیلاني، ښاغلی شلګري، تاسو ته سلام او احترام وړاندې کوم. اجازه راکړئ چې د افغانستان د ژغورنې د ملي خوځښت په نمایندګي کوم موافقتنامه چې د افغانستان له دولت او د اسلامي ګوند ترمنځ عقد شوله امضا شوله
موږ خپل حمایت د موافقتنامې نه اعلان کړو. دا یو مثبت ګام و او دلیل همدا ده چې د افغانستان جنگ او بحران د څلور لسیزې جنگ او بحران وښودله چې د افغانستان قضیه د جنگ د لارې دغه حل ممکنه نه ده. بنان یوازینۍ لاره چې پاتې کېږي هغه دا قضیه باید سیاسي لارې حل شي او په دې سلسله کې کوم اقدام چې د اسلامي ګوند لاره او افغانستان دولت لاره او د دې ترمنځ تړون چې لاسلیک شو دا یو مثبت ګام ده. په هغه میکانیزم باندې زه په دقیقه توګه نه پوهېږم چې څنګه کېدلی شي د یو تعداد شخصیتونو یا سازمانونو نومونه ټول لیست ته شامل شي، ولی په کل کې په طبیعي توګه یو پروسیجر باید ولري او بالاخره دغه لپاره ده چې دغه نومونه دغه ټول لیست نه خارج شي او کوم بندیزونه چې من جمله په اسلامي ګوند باندې وضع شوي دي دا رفع شي. دا هم طبیعي دی، یو میکانیزم یو پروسیجر لري چې لازمه ده د ملل متحد سازمان د امنیت شورا دې توجه وکړي. دې کې هم شک نشته چې شاید یو مقدار مشکلات هم وجود ولري. کوم جنګ چې په افغانستان کې روان ده، کوم بحران چې په افغانستان کې روان ده، زه په زغرده ویلی شم چې د ملل متحد سازمان د امنیت شورا 15 واړه غړي دایمي غړي په دا بحران کې په شکل د اشکالو دخیل دي. دغه بحران په ایجاد کې د دې بحران په تداوم کې او بالاخره که چیرې دوی وغواړي دا بحران ختم شي نو لاره یې دغه ده چې د افغانستان د قضیې د سیاسي حل سره مرسته وکړي. نن حزب اسلامي که چیرې دغه پروسه ثمر ته ورسېږي بیا سړی کولی شي په طالبانو باندې هم غږ وکړي چې تاسو مذاکرات جمهور رئیس در باندې غږ وکړو چې راځئ مذاکرې ته کښېنو د مذاکراتو له لارې خپل مشکل حل کړو او تاسو هغه غځوئ. دوی خپله شامل دي یا دغه بحران دوی رامنځته کړی دی او دوی کولی شي دغه بحران ته د پای ټکی هم کېږدي. بیا څه ډول دغه توقع یا تمه د دوی څخه کېږي چې دوی دې وتوانېږي په افغانستان کې د سولې و ثبات ته د رسېدو دپاره شته ډلې چې دلته د افغان حکومت په وړاندې جنګي یا ستونزې مشکلات رامنځته کړي د سولې د پروسې سره یو ځای کړي او یا دې هم د دې دپاره زمینه سازي ترسره کړي. په هر صورت په افغانستان کې دغه رقابتونه چې دا څلور لسیزې کېږي دلته شدت پیدا کړي د هرې ورځې په تېرېدلو سره د دې رقابتونو تشدید بالاخره وضعیت په دا منطقه کې هغه طرف ته بیایي چې بالاخره دا بحران د کنټرول نه ووځي او دا د تبدیل شي په یو ډېر خطرناک جګړې باندې چې نه تنها د منطقې دپاره بلکې د جهان دپاره یو جدي خطر واوسېږي. زه په دواړو طرفونو باندې عمدتاً دواړو اساسي طرفونو باندې چې متحده ایالاتو د دوی جهاني او منطقي متحدین دي او د بل خوا نه روسیه او د دوی جهاني او منطقي متحدین دي دوی نه غواړم چې نور د دوی د خپل رقابتونه په افغانستان کې لاس واخلي. کېدلی چې افغانستان په یوازې د دې چې دوی د رقابتونو ډګر واوسېږي د دوی د همکارۍ په مرکز بدل شي او بالاخره د دې رقابتونو تشدید زه د هېڅ طرفه ګټه نه بولم. دا څلور لسیزې کېږي موږ په افغانستان کې په سلګونه زره تنه خپل وطنوال دلته شهیدان لرو، کونډې لرو، یتیمان لرو. وویل شي کوم رقابتونه هدف مو دغه رقابتونو څخه څه دی؟ د نړیوال ابرقدرتونو د رقابتونو څخه په افغانستان کې شته 3-4 لسیزې جنګ جګړې دي دوی د رقابتونو هغه پایله وه چې نن موږ او تاسو ګورو او یا هم د دوی د دغه رقابتونو له امله نن هم موږ او تاسو هره ورځ موږ او تاسو هېوادوال ځورېږي وژل کېږي اما معلومه نه ده همیشه نیابتي جګړې نوم ورکول کېږي. دا نیابتي جګړه ده متاسفانه نیابتي جګړه ده. دا رقابتونه د اوس نه دي پیل شوي، دا د 18 قرن نه پیل شوي. د یوې خاطر د روسیې تزاري استعمار او بل خاطر د بریتانیا استعمار و په نیم قاره د هند کې. افغانستان یو لوی پراخ ملک و چې دغه استعماري توطیو په نتیجه کې په وچه پورې مهات یو محدود ملک باندې بدل شو. په هغه وختونو کې افغانستان بېرته ازاده لار لرله. د دوی د توطیې سبب شولی چې یو لوی ملت تقسیم شي او بالاخره دوی وویلې چې حزب اسلامي هېڅکله د القاعده شبکې سره کوم تړاو هم نه درلود. مخکې هم دوی دا ثابته کړې وه چې د القاعده شبکې سره دوی کوم تړاو نه لري یا هم کومه خواخوږي یا د القاعده شبکې مشر یا نورو غړو ته دوی پناه نه ده ورکړې په افغانستان کې. اما څه د دې باعث شول چې بیا امریکا کوم اسرار شاید په لاس کې درلودل چې د حزب اسلامي مشر نوم تور نوملړ ته داخل شي؟ دا نه امریکا ده، دوی خو هغه خو قدرت ده چې څو غواړي ټول لست شاملې او که وغواړي ټول لست یې باسي. اما دوی وایي ترهګریزې کړنې نړیوال او ملي امنیت ته ګواښ کول القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اشخاص او یا هم ډلو اړیکې د دې باعث کېږي چې دوی نومونه ټول زه که داسې ووایم چې القاعده نه د اسمانه رالیدلې او نه د ځمکې نه شنه شوې وله. دغه د افغانستان د جنګ په اوږدو کې تر هغه وخته چې روسي پوځونه په افغانستان کې وه
حدود 15,000 نیول تر 80,000 تنو د اسلامي ملکونو یو تعداد اتباع پاکستان کې نظامی روزنه ولیدله. ډاکټر صاحب ډېر زر بیرته تاسو ته راګرځم. خدمتونکو لنډه وقفه لرو، له وقفه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. تاسو راځم اغلې ګیلاني، ستاسو په نظر باندې په اوس کې کله چې د حزب اسلامي او همدا ډول د افغان حکومت ترمنځ کوم د صلح هوکړلیک لاسلیک شو، د هغې نه وروسته افغان حکومت ژمنه وکړه چې دوی به د حزب اسلامي د مشر او د نورو مشرانو نومونه یې توند نوملړ څخه وباسي، او اوس کې دوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم دا غوښتنه دوی څخه کړې چې د حزب اسلامي د مشر نوم د توند نوملړ څخه وباسي. اما دغې توند نوملړ ته د ځینو کسانو نومونه داخلول، بیرته د توند نوملړ څخه د ځینو کسانو نومونه بیرته ایستل، د امنیت شورا د دایمي استازو فیصله په دې اړه باندې، او یا هم څه ډول ممکنه ده چې په اوس کې دوی وتوانېږي په کمه موده کې چې افغان حکومت د دې غوښتنه کوي دوی د حزب اسلامي د مشر نوم د توند نوملړ څخه وباسي، او د حزب اسلامي د مشر د نوم ایستل د توند نوملړ څخه تر کومه ده پورې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره کېدلی شي یو ښه پیلامه واوسي؟ بله، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام برای شما، برای آقای پرداش و شلگری صاحب محترم، بر بیننده محترمتان درود بر روی پاک تمام شهیدای راه خدا و آزادی مردم افغانستان. اجازه بدین که ما کمی به گذشته برم. اگر جامعه جهانی در کنفرانس بن اول، مخصوصا ایالات متحده که تمام قدرت کنفرانس یا تمام صلاحیت کنفرانس در دست امریکا و غرب بود و دست امریکا، اگر اون وقت امریکا یا غرب اشتباه نمیکرد، اگر نام حزب اسلامی را و تحریک طالبان را بیرون نمیماندن و دیگر جنایتکارا و دیگر کسایی که دستایشان آلوده به خون ملت افغانستان بودن بسیار اشتباه ها کرده بودن در گذشته، اونا را آوردن و اونا را بیرون ماندن. اونمون وقت ما باعث یک ارگان با مسئولیت و به خاطر مسائل افغانستان ما با جامعه جهانی در کنفرانس بناول گفتیم شما بسیار اشتباه میکنین و اشتباه زیاد زلمه خلیلزاد انجام داد و لخدار ابراهیمی و اشتباه زیاد صورت گرفت و شما دیدین در طول 15 سال چقدر خون بچهای افغانستان ریخت، چقدر زنا بیوه شدن، چقدر اولادای یتیم شدن. مسئولیت از این خون به دوش اول اما کسایی که افغانایی که در کنفرانس بن است به دوش از اوناست و باز به دوش جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا. وقتی که پیش از بعد از 11 سپتامبر جامعه جهانی وعده کردن که ما همراه افغانستان کمک میکنیم برای آوردن صلح و ثبات، برای حکومتداری خوب، برای بردن مواد مخدر، مسئله حقوق بشر، حقوق زن و برای بازسازی افغانستان، چرا همراه ما بازی کردن؟ چرا ما را بازی دادن؟ چرا با ما درنگ سیاست؟ اینمی بازی است که مثلا کلگی را خواستن در کنفرانس بن اول دو سازمان قوی که یکی حزب اسلامی بود، یکی تحریک طالبان بود، اینا رو بیرون ماندن. چرا نماندن؟ اینا به خاطر از خود براحت بدن، اینا هر چیز میگن، تمام قدرت در دست از اینا بود. پیش از 11 سپتامبر، نزدیک پیش از 11 سپتامبر نزدیک بود که امریکا طالبان را به رسمیت بشناسه. من خبر دارم، من در تمام جریانات 30 ساله افغانستان هر روز اوضاع و احوال افغانستان را مطالعه کردیم، خودم بودیم، خودم دیدیم و باعث یک افغان با مسئولیت، باعث یک افغانی که و زندگی خود وقت افغانستان کردیم و وابسته به هیچ گروه جنا و نه داخلی نه خارجی بودیم، همیشه حق گفتیم، از حق طرفداری کردیم و همیشه بعد از شکست اوروسا از افغانستان، بعد از کامیابی مجاهدین، ملت مجاهد قهرمان افغانستان، ما همیشه بر ضد جنگ بودیم. حالا که مثلا اشتباه زیاد کردن، حالا وقت از این رسیده که جبران کنن اشتباه خود، گناه خود و حتی خون بچه های افغان های باقی قدر در طول 15 سال ریخت. حتی آدم میتونه بگه خیانت داره که اینا در مقابل افغانستان کردن، چون که ما رهبر ملی، رهبر با وقار، رهبر با جرأت، رهبر شجاع ما نداریم که برای جامعه جهانی گپ بزنن. ملت ما ملت شجاع است، ملت ما ملت قهرمان است، ملت ما ملتی است که با دست خالی، با پای لج، ببخشید، که اوروسا رو شکست داد، اما امروز ملت یک رهبر شجاع کار داره. به هر حال حالا که گپ سر مسئله حزب اسلامی، حزب اسلامی یکی از برجسته‌ترین، قوی‌ترین حزب احزاب افغانستان است که در هیچ شک نیست. در گوشه کنار افغانستان اونا نفرای خود دارن و اونمو حزب اسلامی که امریکایی‌ها برش فریدم فایتر میگفت و تمام کمک‌ها و تمام امکاناتی که بود برای حزب اسلامی میدادن، باز به جمعیت اسلامی، باز بر دیگه احزاب دیگه میدادن. وقتی که ما در دوران جهاد و زمانی که ما جنگ با
شوروی داشتیم و زمانی که شوروی بالای افغانستان تجاوز کرد، زمانی که خلق و پرچم افغانستان برای اروسا میخواستن که بفروشن و بتن، به اون زمان و کل مجاهدین مردای فریدم فایترها بودن، مردای آزادی خواه بودن، ملت آزادی خواه را گرفتن یک بار به خاک زدن. و اون خاطر است که من فکر میکنم که بسیار نقش کلان نمیتونه بازی کنه رهبر حزب اسلامی و ای که دولت افغانستان کم وقت نیست، تقریبا 2.5 ماه شده بعد از موافقت نامی که اینا فیصله کردن که حزب اسلامی باید میای داخل افغانستان در پروسه صلح داخل میشه و از راه صلح آمیز از راههای سیاسی میخواد که داخل مسائل افغانستان شود. این 2.5 ماه بسیار زیاد وقت است، باید که نامشان از لیست برآمده بشه. زیاد موده غواړي تر څو دوی وتوانیږي دغه کسانو اسناد وڅېړي، هغه کوم اسناد شواهد چې باید شتون ولري چې ولې په دغه تور نوملړ کې داخل شوي وو، او اوس کوم اسناد شواهد شتون لري چې دوی دغه ترهګري ډلو سره لاس نه لري او یا هم د دوی سره په اړیکه کې نه دي، او یا هم همدا ډول دوی نور په افغانستان کې ترهګریزې کړنې نړیوال امنیت نه ګواښي. وروسته دې څخه دوی به فیصله کوي تر څو دغه کسان نومونه له تور نوملړ څخه وباسي. ببخشین این کی میگه که بسیار وقت میگیره تا که اسناد از اینا رو ببینن؟ خو خپله د ملي امنیت شورا د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې نو وروسته دوی کار دی او دا څه ناڅه وخت ضرورت لري تر څو وتوانیږي د اسناد شواهد وڅېړل شي او وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې باندې پرېکړه وکړي. ما باید یک افغان مسئول میخوام اولی رو بگویم که چقدر شورا امنیت وزیر مشاور در امور امنیت افغانستان چقدر صادق است برای آوردن صلح در افغانستان کی هنوز بر ما ثابت نشده. اما خلکو ته ثابته شوې ده، ویل کېږي د ملي امنیت شورا صلاحکار و چې د په افغانستان کې د حزب اسلامي او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د راتګ په اړه باندې یعنې دغه حکومتي په لاسلیک کې ډېر هڅه وکړه. قدرت خود حزب اسلامی در سراسر افغانستان بسیار زیاد بوده که کوشش های خودشان بوده، کوشش های افرادشان بوده، ولی تا جایی که من میفهمم امی بازی های استخباراتی است که افغانستان امی جایی کشیده. با او خاطر است که ما زیاد هنوز مطمئن نیستیم سر افغانای خود ما که در ارگانهای امنیتی کار میکنن که اینا چقدر صادق هستن، چرا وقت کشی میکنن، چرا مثلا در طول عمیق در وقت اینا تلاش نکردن که مثلا امرای امریکایی گپ بزنن، امرای ملل متحد گپ بزنن. اینجا دفتر ملل متحد دفتر یونمای بی‌کفایتی که هیچ چیز برای آوردن صلح افغانستان نمیکنه. یک سال دیگه سال یا 6 ماه بعد فقط یک اعلامیه صادر میکنن که نقدر کشته دادن، نقدر چی دادن، نیفهم دیگه از اون زیادتر کاری بر افغانستان نکردن. این بی‌مسئولیت‌ها دیگه همراه خون و همراه سر افغانا بازی نکنن، دیگه نگذارن که سر بچه‌ها قربانی از این بازی‌های استخباراتی ناجایز غیر اسلامی و افغانی شود. مردم افغانستان به صلح نیاز دارن، تشکیل صلح هستند. سلامت اوسئ شرعي صاحب، ولې کله چې په افغانستان کې افغانستان باندې روسانو تیری وکړو او په هغې وخت کې جهادي ډلو دلته ویل کېږي، مخکې ګنې صاحب ویلې چې حزب اسلامي هغه ګوند و چې د امریکې څخه زیات امتیازات دوی ترلاسه کول او په هغې وخت کې هڅه د دې کېده چې حزب اسلامي ډېر مطرح حزب و. اما وروسته د هغې څخه چې دوی افغانستان ته راځي امریکایان په 2003 کال کې د حزب اسلامي د مشر امیر تور نوملړ ته داخلوي، دغه ډول بازۍ یا دغه ډول سیاستونه ستاسو په نظر باندې څه په اثبات رسوي؟ ګورې مخکې ډاکټر صاحب هم درته اشاره درلوده، امریکا په اوسنۍ نړۍ کې هغه طاقت هر هغه څوک چې د امریکا د ګټو خلاف وي، هغوی تروریست ده، هغوی په تور لیست کې دي، هغوی دا کولی شي. حزب اسلامي د امریکې د ګټو خلاف و؟ جدي خبره ده. تاسې مخکې ورته ویل حزب اسلامي لکه تاسې ویل امریکې چې ویل چې د روسانو سره په جنګ کې حزب اسلامي هغه قوت تر ټولو جهادي تنظیمونو یې د ملک په ازادۍ کې زیاته ونډه درلوده او ډېر امتیاز یې هم د امریکې څخه اخیست. همدغه څوک چې ډېر کار کوي، همدغه څوک چې ډېر مؤثر، همدغه څوک چې ډېر قوت لري، هغه به ډېر امتیاز اخلي. امتیاز معنا نه یعنې هغوی سره هغه کومکونه چې لازم وو د روسانو د شکست لپاره، د افغانستان د ازادۍ لپاره لازم هم ټوله نړۍ ورسره کومک کوه او رښتیا هم په راز کې حزب اسلامي ولس چې هغوی زیات قوت درلودل. کله چې روسا دغه دور رامنځته شو، امریکا د 18 سپتمبر نه وروسته په افغانستان کې مداخله وکړه، دلته نظامي حضور پیدا کړ. د حزب اسلامي د حکمتیار صاحب نظره دغه یو اشغال ولو، هغوی د افغانستان ته چې کله راغدل، حزب اسلامي د دوی په مقابل کې همدغسې د جهاد اعلان وکړ، لکه څنګه چې د روسانو په مقابل د امریکانو په وړاندې همدغسې دوی د جهاد اعلان وکړ. کله چې هغوی د دوی په مقابل کې جهاد کول طبیعي ده چې هغوی دپاره به دا بهانې جوړوي یا به هغوی په تور لیست کې راځي. او د بل په وروسته کې د حزب اسلامي نه ګډون ته مې اشاره وشوله، یعنې کله چې حزب اسلامي د امریکې په وړاندې جهاد اعلان کوي، خدای دې ښکارندوی کوي چې دوی د بن په ناسته کې هم حتما ډېره زیاته اشتباه، خو رښتیا هم دا ورسې د بن په ناسته کې دغه قوتونه چې هم د طالبانو تحریک او حزب اسلامي ولې
دې نه د باندې پاتې دا هم د یو پروګرام نه مخکې یعنې د حزب اسلامي که چېرته دوی ګډون کړی وای د بن په ناسته کې بیا به د امریکا په وړاندې جهاد نه وای بېرته زه تاسو ته راګرځم شلګری صاحب پرېږدم که لنډه وقفه له وخت وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري بیا هم ښه راغلاست بله شلګری صاحب حزب اسلامي که چېرې په هغوی د بن په ناسته کې ورته ګډون وکړی سوی هغوی هغه موقف چې وسې درلود او یا یې په دغه تېرو 1400 کلو کې درلود د خارجي قواو د اشغال په رابطه باندې چې هغوی کوم موقف درلود شاید هغه موقف هلته مطرح کړی وای دا نه چې هغوی پټو سترګو باندې که د هغوی دپاره 2 وزارتونه ورکړي وای هغه په حکومت کې شریک شوی نور هغوی خپله داعیه نه تېرېدل نه داسې نه ده په هغه وخت کې به دا دوی مطرح کول لکه نن چې 14 کلو بعد حزب اسلامي وایي چې اوس د خارجانو حضور په افغانستان کې نسبتا یعنې ډېر خارجان نور وتلي دي د هغوی حضور په ډېر کم تعداد کې ده که 10,000 په شاوخوا کې 9,000 په شاوخوا کې دلته نظامي حضور لري خارجان هغه هم د جنګ له جبهو نه وتلي دي هغه هم اوس د جنګ په جبهو کې دغه خارجان حضور نه لري که څه هم دغه ورځو کې څه هوایي کومک چې کله په جګړه ییزو سنګرونو کې هغوی کړی ده نور هغه خارجي قواوې اوس د افغانستان په جنګ کې په سنګرونو کې عملا حضور نه لري حزب اسلامي هم په همدغه خاطر باندې چې د خارجانو زیات حضور دلته اوس موجود نه ده هغوی د افغانستان نه وتلي دي همدې سولې ته راوړاندې شول دا په امریکا پورې اړه لري هغوی کولی شي اسامه بن لادن کله چې د دوی د ګټو یعنې هغه د هغوی دلته یو فریضه درلوده دلته په افغانستان کې جهاد و د روسانو په اشغال کې د اشغال په وخت کې دلته جهاد او جهاد هر مسلمان یوه فریضه وه اما د امریکایي ګټې هم مطرح وې بلې دې ته راځم خو ضمنا د روسانو د شکست لپاره دا د امریکا لوی هدف او ګټې وې چې هغوی د افغانستان د مجاهدینو په واسطه باندې د روسانو د پرمختګ مخه ونیسي هغوی شکست وخوړ لکه چې هم همدغه جهاد برکت باندې روسانو شکست هم وخوړ هغې وخت کې د امریکایانو دا ګټې وې دغه جهاد د امریکایانو په نفع باندې ځکه یې هم کومکونه کول خو امریکایانو چې کله یا په بل پروسه کې او یا وروسته افغانستان ته مخه شا کړله هغې نه غوښتل چې د افغانستان جهاد په دغه عظمت سره چې په شلم قرن کې دا یو معجزه وه د افغانستان جهاد چې روسانو ته شکست ورکړ نه یې غوښتل چې دغه مجاهدین دې په دغه عظمت باندې یو اسلامي حکومت په افغانستان کې جوړ کړه د روسانو د شکست سره سم په افغانستان کې تبتیې شروع کړې د مجاهدینو په منځ کې اختلافات شروع کړل لکه نن چې ګورو تر پرونو باندې طالبان نظام دلته ختموو نن وایي طالبان زموږ دښمن نه دي همدغه توطیې ولې چې امریکایان په دې منطقه کې دغه توطیې د چا په وسیله باندې وکړې دلته څوک و چې د دوی دغه توطیې او د دوی دغه پلانونه یې دلته پر مخ وړل متاسفانه موږ ګورو همدغه جهادي تنظیمونه وو که نه نه جهادي تنظیمونه او همدغه خارجي استخبارات مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره درلوده د نړیوالې ټولنې دغه 5 هېوادونه چې دایمي غړیتوب لري په ملګرو ملتونو کې د امنیت شورا کې دغه یو هم دلته خپلې ګټې له پامه نه دي غورځولي او دا په یو شکل اشکالو د دغه جنګ په دوام کې شامل وو له هغه نه علاوه زموږ مساهمه مملکتونه د دې جنګ په دوام کې شامل وو هغوی د خپلو ګټو او اهدافو دپاره د دغه جنګ دوام د خپلو په ګټه باندې مل ځکه چې تر نن هم دغه جنګ دوام لري دا نه یوازې چې موږ افغانان ملامت کړو موږ جهادي تنظیمونه ملامت کړو دا یو لویه نړیواله توطیه ده چې جنګ دوام صاحب ولې همیشه دغه جګړه په موږ باندې وتپل شي همیشه کله چې تاریخ موضوع موږ تاسو یادوو 15,000 کلن تاریخ لرو چې ډېری هېوادونه یې نه لري همیشه کله چې د نور موضوعات کې موږ تاسو راځو افغانستان ډېره ښه مخینه یا سابقه لري اما ولې تر نن دغه 3-4 کلن کې موږ تاسو بحث پرې وشو بهرنۍ استخبارات په موږ تاسو باندې جګړه تپي افغانستان د بزکشۍ میدان جوړ شوی هر څوک کوشش دغه کوي چې څه ډول وتوانېږي او خصکۍ د حلال دایرې ته ورسوي او خپل اهداف ترلاسه کړي یا د مجاهدینو تر نامه لاندې او یا هم هڅه کوي د طالبان تر نامه لاندې او یا هم نور دلته نور مخاطب ته د رسېدو لپاره نورو کسانو استفاده کړي ما هر کله دا ویلي دي چې موږ خپل ګاونډي او یا استخباراتي کړۍ ټول مسؤلیت د هغوی په غاړه وانهچوو او موږ ځان ته د بهانه ونیسو بس دغه د پرانۍ مداخله ده د پاکستان مداخله ده د ایران مداخله ده امریکا حضور لري موږ هم باید یو څه ولرو تا د خبرې په تایید باندې موږ څه کولی شو د دغو مداخلو مخه ونیسو موږ څه کولی شو د خپل ملک او د خپل ملت متحد کړو موږ څه کولی شو د افغانستان د ازادۍ د تمامیت او د ازادۍ د ساتلو لپاره څه مسؤلیت لرو څه کولی شو زموږ حکومتونو څه مسؤلیت لري په دې کې زه یقینا د موږ حکومتونه په دې کې مسؤل دي هغه په دغه بهانه باندې دا ځان نشي تبرئه کولی چې دلته د پاکستان مداخله ده دلته د ایران مداخله ده دلته خارجان نه غواړي صحیح ده هغوی ګټه لري د افغانستان دغه ستراتیژیک موقعیت ته چې
چې هر څوک دلته متوجه دي چې دلته خپلو ګټو او اهدافو ته ځان ورسوي. خو موږ چې ځان ته یو آزاد ملک وایو، موږ چې ځان ته یو غیور ملت وایو، موږ چې وایو چې موږ په خپل 15 کلن تاریخ باندې ویاړو، نو باید دا ویاړ او دا درایت او دا اهلیت ولرو چې دغه توطیو مخه ونیسو. متاسفانه تر اوسه پورې موږ نه دي کړی چې دغه توطیه موږ شنډ کړو. کورم دا سلامت شئ. شرګل صاحب انشاءالله بېرته تاسو ته راګرځم. ډاکټر صاحب اشاره وشوله د امریکایانو راتګ ته افغانستان ته، همدا ډول د شوروي د وخت شوروي ماتې په افغانستان کې، د مجاهدینو راتګ دلته کابل ته او افغانستان ته، خپلمنځي ستونزې او مشکلات، او وروسته کله چې امریکایان افغانستان ته راغلل، شرګل صاحب ویلي چې حزب اسلامي نه غوښتل چې امریکایان د افغانستان ته راشي او افغانستان د دوی د خوا اشغال شو، نو دوی د امریکایانو په وړاندې جهاد اعلان کړو. اما نن امریکایان په افغانستان کې نړیوال کم شوي دي، یا هم په د جګړو په لیکو کې دوی حضور نه لري، نو ځکه دوی هڅه له دې کوي چې افغان حکومت سره د سولې تر نامه لاندې کوم هوکړلیک چې دوی لاسلیک کړو. آیا واقعیت همدغه څه دی؟ کاش موږ د څلور لسیزې جنګ او بحران نه وروسته د یو آزاد او مستقل افغانستان شاهدان وای، د موجودیت شاهدان وای. دا اوس که دا دولت په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په نظامي لحاظ متحده ایالاتو د دوی د متحدینو پورې تړلی ده. که دوی خپل مرستې قطع کړي، دا دولت د یوې هفتې دپاره هم دوام نه پیدا کوي. یو روس و نه 40 ملکونه نور دلته قوتونه راغلل. زه په دې باندې نه غږېږم. د ویلو دپاره زه ډېر څه لرم. خو ښه دي چې نو تاسو هغه څه چې دغه بحث ګوري هغه واورئ، هغه څه چې د ویلو دپاره یې واقعیت نه دی. د الفت صاحب یو شعر ده، وینا ومه خبر پرده مې لږ شانته څه پورته کړه، نه دې د ویلې هغه څه ما لیدلي دي. موږ ډېر څه لیدلي دي، ولې ویل ځینې وختونو کې په ګټه وي، ځینې وختونو کې ګټه نه لري. زه نه غواړم هغه مسایل یاد کړم یو پلا بیا تیرو ته لاړ شم. موږ د آینده په لوري ګام ږدو. اما د تېرو څخه باید تجربې ترلاسه کړو او راتلونکي کې به تاسو بیا هماغه ناکامې ترخې تجربې به تاسو تکرار نه شي. درس چې موږ اخیستلی سو هغه دا ده چې کومه لوبه چې په افغانستان کې روانه ده، ما دې ته اشاره وکړه، دا لوبه د 18 قرن راپیل شوې ده او پاکستان هم په 1940 کال کې د یو پروژې په توګه د دې دپاره رامنځته شوه چې دلته د برېټانیا استعمار او د هغه په څنګ کې متحده ایالات یو دوی جهاني او منطقې متحدین په دا منطقه کې د دغه لوبې د ادامې دپاره ځای ولري. دا څلور لسیز جنګ او بحران کې متاسفانه د افغانانو نه د ابزار په توګه استفاده شوې. کوم ګوند، کوم تنظیم ښې هیلې لرلې، بدې هیلې لرلې، ولې بالاخره دوی د یو چا سره په مقابله کې د یو بل چا د هغوی نه د وسیلې د ابزار په توګه استفاده، یعنې د نورو د ګټو دپاره دوی دلته کار ترسره کول، نه د افغانستان د ملي ګټو دپاره. زه داسې نه شم ویلی، شاید دوی ډېر مقدس هدف لرلی، ولې بالاخره اما کله معاملو ته تاسو اشاره وکړه، خو حتما معاملې د بهرنیو استخباراتي کړیو له لورې دلته چې ترسره کېدې، هغوی دلته موخو اهدافو ته د رسېدو دپاره د یو شمېر ډلو څخه دوی استفاده کوله. بلې زما عرض به دا ده، تاسو وګورئ موږ د ګریډ ګیم نه خبرې کوو، سترې لوبې نه خبرې کوو. په دا ستره لوبه کې نه تنها دا غټ قدرتونه د افغانستان ګاونډیان د منطقې یو تعداد ملکونه شامل دي او دغه ملت د 18 قرن را په دې قوم وویل موږ یو لوی پهناوره ملک وو، بهر ته مو ازاده لار لرله، د دغه استعماري توطیو په نتیجه کې پوچه پورې محدود او مهات یو موټی ملک باندې تبدیل شول. دا د دوی توطیې وې او بالاخره دا جنګ او بحران ته په اوس کې هم روان ده. دا د دوی د رقابتونو حاصل ده. دوی خپل اهداف لري او بالاخره افغانستان دوی خپل اهداف ته د رسېدلو دپاره د خپل رقابت، د خپل جګړې په میدان بدل کړی. افغانان د دغه جنګ د سوخت یا د سوځېدلو بوټي دي، یو لرګي دي، د افغانانو نه د ابزار په توګه استفاده شوې. زه نه غواړم د چا نه په کوم مشخصه توګه نوم واخلم، د ویلو دپاره ما مخکې ډېر وویل، ډېر مسایل لرمه. صرفا یو شخصیت یو وخت ما د ده سره پېښور کې ویلي، وایي ما 11 کال ته ډاکټر نجیب سره لیدلی و او ما دا هڅه وکړله چې زه ظاهرشاه وکولی شم حاضر کړم چې راسي هغه افغانستان ته. زه ډېر نه غواړم دا مسایل باندې خبرې ولرم، د دې دپاره چې دا په هېڅ صورت زه دا په ګټه نه بولم. موږ د دې نه په اوس کې حمایت کوو چې لازمه د افغانانو د خپلمنځي اختلافات ختم کړي، ژبني دي، سمتي دي، محلي دي، تنظیمي دي، مذهبي دي، قومي دي.
څه ډول ممکنه ده چې ختمې کړي؟ اوس موږ تاسو اوسنیو شرایطو ته په کتو سره 10 کاله یا 20 کاله مخکې په افغانستان کې همدغه وضعیت و. د هغو تجربو څخه موږ تاسو ښه استفاده ونه شوی کړلی یا ومو نه توانېدو چې هغه یو ځل بیا تکرار نه کړو. نن ورته تجربې بیا تکرارېږي. د وخت شوروي چې په افغانستان باندې یرغل کړی و، په هغې وخت کې دلته کوم حکومت چې و دوی د سولې پیغام خپور کړو، اما هغه ونه منل شو. نن بیا هماغه څه بیا ویل کېږي تکرارېږي. دکتر صاحب نجیب الله هغه ویل چې ما اعلام می‌داریم و بازم اعلام می‌داریم که سرنوشت نسل‌های کنونی و آینده کشور افغانستان غیر متحد و مستقل و دارای استقلال سیاسی و اقتصادی را نمی‌توان از طریق نظامی حل نمود. د محادثې د جملې څخه ډېر ځل بېرته تاسو ته راګرځم ډاکټر. بیا هم ښه راغلاست. برای ډاکټر صاحب خبر د نیمګړې نه دي مهرباني. درد مداده ما دیمان ټینګار لرو چې د افغانستان قضیه نظامی حل نه لري. اولا ټول افغانان باید دا درک کړي چې افغانستان د غټ قدرتونو د افغانستان د ګاونډیانو د منطقې د ملکونو د رقابت په ډګر چې افغانستان د نظامي لارې څخه موږ او تاسو دغه ستونزو ته د حل لاره نشو پیدا کوی. څومره وخت کېږي؟ دا ډېر مخکې. اما مخکې شلګري صاحب ویلې چې کله امریکایان افغانستان ته راغلل دوی د امریکایانو په وړاندې د جهاد اعلان وکړ، ځکه افغانستان هم د امریکایانو له لورې لکه څنګه چې روسیه افغانستان اشغال کړی و، امریکا هم دغه ډول اشغال کړی و. اما نن هم امریکایان په افغانستان کې شتون لري. همدا اوس تاسو مخکې اشاره وکړه چې که چېرته یوه ورځ یا یوه هفته امریکا د افغانستان سره کومک وکړي، د افغان حکومت سره کومک ونه کړي، افغان حکومت نشي کولی خپلې چارې مخ ته یوسي او اقتصادي دوی دغسې فضا راوستله. د دغه 15-14 کلونو په جریان کې په زرګونه په سلګونه نه په زرګونه میلیارده ډالره سرمایه او ثروت د وطن نه غلا شوی ده. زه صرفا دا د کابل ښار ته ته وکړم 1 میلیون جریب ځمکه دلته غصب شوې. چا غصب کړې؟ امریکایي غصب کړې؟ نه امریکایي نه ده غصب کړې. زه بل څه غواړم ووایم. دا 1 میلیون جریب ځمکه هر 15 بیسویه که تاسو 15,000 ډالره قیمت کې 4-5 بیسویي نمرو باندې تقسیم کړئ د دې ارزښت 100 میلیارده ډالره کېږي. دا د افغانستان دولت د 10 کلونو لپاره په ډېره لوړه سطح کې بودیجه تامینولی شي. دوی ونه غوښتل. دوی د یو تعداد مافیایي کړیو ډلو نه حمایت وکړه، هغه د افغانستان د خلکو په سرنوشت باندې مافیایي کړیو څخه څه دي؟ دا وینئ د ځمکه غاصبین، د عامه شتمنۍ لوټماران، د مخدره موادو قاچاقبران، د کونړ او نورستان د ځنګلونو غله، یعنې په کل کې دا خو اوس ویل کېږي د په دولت کې دوی ډېر خلاص لاس لري. ما که اجازه راکړئ زه د خپله خبر تکمیل کړم. زما منظور مې دا ده دوی موږ ته داسې دولت جوړ نه کړه چې هغه د واقعي او باکفایت دولت واوسي. هغه د بحران په شرایط کې د دغه مسؤلیتونه چې د یو دولت په غاړه باید وي دغه د عهدې نه باید ووتلی شي. دوی یو غیر کارا یو غیر مؤثر دولت د موږ لپاره جوړ کړ چې هغه خپل وظایفو د عهدې نه د انجام نه نشي وتلی. په فساد کې غرق. تاسو پوهېږئ د مخدره موادو په قاچاق کې افغانستان اول مقام لري، د فساد په برخه کې 3م مقام لري، د قانون ماتونې په برخه کې د افغانستان حکومت 3م مقام لري. په بېسوادۍ کې موږ 11 میلیونه دلته بېسوادان لرو، هغلته 2م یا 3م مقام لري. په کل کې زه ویلی شم دوی ونه غوښتل چې په افغانستان کې یو قوي او نیرومند دولت وجود ولري، ځکه که چېرې قوي او نیرومند دولت موجود وای بیا دا لوبې چې دلته سرته رسېږي دوی لوبې سرته رسېږي بیا به خارجي مداخلې نه وه موجودې. او بالاخره دوی وغوښتل چې دغسې یو ضعیف دولت په وجود کې دغه حالت ادامه ولري، دغه بازي ته څو ادامه ورکړی شي او هغه اساسي رقیبان معلوم دي چې غواړي یو بل سره څه یو طرف غواړي چې د امریکا ویتنام په افغانستان کې بیرته ورکړي هغه ځای کې ټولستان ډاکټر صاحب ډېر مجبورې خبرې کوي. یو طرف غواړي یو طرف داسې غواړي که نه ځینې ډلې څوک دې کړي دي موږ تاسو هغه څوک چې بحث کړي اقلا دوی پوه شي چې د افغانستان ولس په دې باندې پوهېږي چا ځمکه غصب کړې هغوی غله پېژني، هغوی د عامه شتمنۍ لوټماران پېژني. زه نه غواړم په دې باندې. اساسي خبره دا ده چې موږ غواړو دا جنګ ختم شي. دغه جنګ یو عامل دا ده چې دښمن د افغانستان دښمنانو د ولس دښمنانو د افغانانو ترمنځ د نفاق افغانۍ د طریقه د اختلافاتو د له منولو طریقه ژبني، قومي، سمتي، محلي، مذهبي، دیني اختلافاتو له منولو طریقه دوی غواړي خپل اهدافو ته ورسېږي. ځان که افغانان خپل منځي اختلافات ختم کړي دوی یو موټی شي بیا به دا ټول خارجي توطیې موږ خنثی کړو. کور ودان سلامت اوسئ. ګني صاحب ځینې مهم موضوعات ته اشاره وشوله چې دلته په افغانستان کې ضعیف حکومتولي رامنځته کول په دې کې نړیوال ګرم دي، دلته د فساد په رامنځته کېدو کې نړیوال ګرم دي، په غصب کې هم دوی لاس درلودو
او همیشه هڅه دیدی که څه ډول وتوانېږي دلته د افغانانو ترمنځ ستونزې مشکلات رامنځته شي، بې اتفاقي واچول شي او دوی خپل موخه هدف ته ځان پکې ورسوي. همدغه کار ولې په نورو هېوادونو کې نشي کولی؟ که موږ او تاسو دا ګاونډیو ته راشو هغلته دوی ته خپلې ملي ګټې تر هر څه ډېرې مهمې دي، اما ولې موږ هم همیشه شخصي ګټو ته ترجیح ورکړې ده د ملي ګټو پر ځای باندې؟ بله، به تایید گپای بسیار شد. واقعا بسیار گپاست که آدم اگر آل بگویه از اینکه دلبدی زیاد شود، ولی چیزی که بسیار زیاد مهم است ما میگذاریم که خارجی ها چی هدف دارن، مخصوصا امریکا چی میخواه در این منطقه ما و شما از این گپا میگذاریم. ولی ما سر از این گپ بزنیم که ما خود ما افغان ها چقدر مسئولیت داریم در مقابل خاک خود، در مقابل آزادی خود، در مقابل مردم خود. متاسفانه رهبرایی که آمدن اف در پشاور، اش در ایران و حالا فعلا یک تعداد دیگی که علاوه از اینا که بسیار قدرت زیاد دارن که اونا هم چهره‌های استخباراتی هستن، چهره‌های فاسد کثیفی هستن که وابسته هستن به انگلیس، وابسته هستن به روس، وابسته هستن به امریکا، وابسته هستن به فرانسه، به جرمنی، به 40 کشور در این مملکت آورده و این امو انتهای نالایقی افغانستان ما را نشان میده که ما چقدر افغانهای ضعیف النفس و بی‌کراکتر هستیم، چقدر بی‌ایمان شدیم و میریم خود به دامن خارجی ها مندازیم و نوکری و مزدوری میکنیم و آله دست زنا میشیم. افغانستان با تمام عظمتش، با تمام تاریخش، با تمام شهداش، با تمام مردم شریفش ما میگیم قربانی بازی های 4 تا استخباراتی جهان میسازیم. ما در خاطر پیشتر گفتم که ما متاسفانه اگر یک رهبر شجاع می داشتیم، اگر ما یک رهبر مثل شهید سردار داود خان واره می داشتیم، اگر ما یک رهبر مثل با ظاهر شاه واره می داشتیم، اگر ما یک رهبر مثل آغازی مالا خان واره می داشتیم، هیچ کس به دنیا نمیتونست که امرای ما این رقم بازی کنه. متاسفانه رهبرا امروز ببینین شما اما سوال اگر از رهبرا کنین اونا میگن نامه‌ای را که شما گرفتین از اونا کدام خود ترجیح میتن؟ نه، به این صورت اینا نمیتونن که جای از اونا رو بنن. اونا بر منافع افغانستان، مثلا ظاهر خان در منطقه یکی از معقولترین و با نامنیکترین سیاستمدارهای جهان بود که در منطقه حتی به سطح بین المللی یک سیاستمدار بود. اما قدر زیرک بود که افغانستان اینم طور نگاه کرده بود که هیچ کس جرأت از این نداشت که یک جاسوس در داخل باشه یا یک جاسوس از بیرون بیاید و اینجا در افغانستان بازی کنه. ظاهر خان نوکر هیچ کس نبود. ظاهر خان افغانستان نوکر. سردار داود خان بر ژنو چی رقم دروش در سر میز زد و خیز گفت که من اینا میخوایم که آله دست تو شوم. این رقم مرد شجاع امیال افغانستان کار داره. غازی امان خان ببخشید سرنوشتشان وقتی ملت هم رشان بود آلش او زماناتش در سرنوشت ظاهر خان بسیار باعزت بود. هیچ در طول تاریخ افغانستان شما نه که ظاهر خان و باعزت رفت باعزت آمد. افغانستان که پلیش ولی ما میتونیم این امیال میگذاریم از دیگر رهبران سرشان گپ بزنیم. اول رهبرایی که زنده هستن اینا مهربانی کنن برای پلو خوردن، برای پیسه گرفتن، برای ازی که گارد داشته باشه. مهربانی کنید امریکایان را افغانستان نه آل ما گپ میزنم. امی دقیقاً می ثانیه رو میگم. مثلا جنرال دوستم از بجای از که امروز آبین شمال رفته شیشته بیای معاون اول مملکت از گپ بزنه سولر آبین افغانستان بیای که کی معامله میکنه، معامله بازی میکنه. یا مثلا سیاف آقای سیاف است، یا مثلا مجددی که پیر زهیر است، اگر پیر گیلانی است صدای خود لطفا بکشن. اینا نباید خود آل دست دیگرا خود بسازن به خاطر پیسه یا بقای خود. گیلانی صاحب دسول علی شورا رئیس دی امدار نور مشران چه گیلانی صاحب ببخشید به تاسو راګرځم گیلانی صاحب قدرمنتون کلنده وخت خبرونه وخت بیا هم زما خبرونه دوام لري. څه ډول ممکنه ده د حزب اسلامي امیر کله چې د افغان حکومت او د ترمنځ د سولې او کړۍ لاسلیک کېږي څه ډول کولی شو دغه موږ او تاسو په یو نیک فعال باندې وګڼو او د راتلونکي دپاره وسلوال طالبانو ته هم همدغه مسیج ورکړل شي چې د افغان حکومت د دې صلاحیت لري چې د وسلوال مخالفینو سره خبرې اترې وکړي د دې په اثبات یې ورسوله حزب اسلامي ښه بېلګه کېدلی شي یادش. خب اول همین رهبرایی که بسیار عمرشان بالا رفته دیگه اینا ما فکر میکنم باید کوشش کنن که در مسائل بسیار مهم اساس امروز داخل نمیشن، برای اینکه کسایی هستن آنقدر زیرک و آنقدر چالاک و اینا که اونا رو استعمال میکنن. عیفشان میشن که نامای
های بعضشان یا بعضشان در وقتایی که مثلا امکانات خوبتر داشتن جوانتر یک ذره عمرشان کمتر بود اشتباه خودشان است ولی آلی که مثلا ضعیف شدن باید خود آلی دست کس نسازن بهتر از در خانه خود باشد ولی چیزی که زیاد مهم است است که آل وقت از این آمده که حکومت وحدت ملی اول اختلافات داخلی خود را پس کنن و بر منافع افغانستان بر منافع اسلام بر منافع آینده افغانستان بر فردای اولادای ما اینا باید کار کنن هر رقمی که میشه باید صلح بیاید و امروز مثلا امریکا انگلیس چین نروژ پاکستان ایران همشان حتی با طالبان گپ میزنن چرا افغانان بیگناه کشته شوند داعش بیارن زنی را داعش هست حال 10 سال دیگه زیر نام داعش 10 سال دیگه زیر نام باز داعش کنن ناخواسته خون بچه های افغانستان این سیاست خاتمه باید پیدا کنن زن مشران رهبران ته اشاره وشوله چې دوی په تیرو کې تیر ایستل شوي دي په اوس کې ستاسو په نظر باندې اما همدغه رهبرانو همیشه ویلي چې د افغانستان د ژغورنې په خاطر باندې دوی کلونه د افغانستان څخه بیرون پاتې شوي دي په غرو کې پاتې شوي دي اما موخه او هدف یې دغه وسه د غلو توانېږي افغانستان خپلواک افغانستان ولري سادات صاحب چې تا ډېره تلوسه ده غواړې چې درته وویل شي چې دغه مجاهدین یا د رهبران نورو د لاس علاوه کوښښ دې وکړي چې بکتاش صاحب نن دا جواب اخلي و هغه مصلحتونه چې بولي درته ویې ویل دوی بهرنۍ ارتباطي کړیو ته اشاره کړه دا څوک زه به درته ووایم باید دا له مانه واورې مهرباني د افغانستان جهاد دا یوه فریضه وه د روسانو ملکه دا یو فریضه وه نه دا د چا د لاس علاوه 1.5 میلیون شهیدان د چا د لاس علاوه نه کوي بلکې دا هغه عقیده ده چې دا یوه فریضه ده د هغه عقیدې بنا هغه خو ټول مني په هغه کې داسې کور به نه وي په افغانستان کې دوی شهید نه وي ورکړي په هغې وخت کې کله چې په افغانستان ډېر ستاسو داسې کورونه ستاسو دغه شهیدان کړي د دوی نه دي شهیدان شوي زه درته راځم دا یو فریضه وله دا یو جهاد و دا نه په چا پورې تړلی و نه د چا د لاس علاوه چا امریکا کومک کړی که سعودي کړی که ایران کړی که پاکستان هغوی د خپلو ګټو دپاره کړی هغوی یو مسؤلیت درلود بشري اسلامي مسؤلیت درلود چې دا کومک وکړي امریکا څخه اسلامي مسؤلیت څه ډول مسؤلیت بشري او اسلامي په دې باید پوه شې ټولې خبرې واورئ یوه تا پوهېږې چې ته ډېر دغه چې هغه له ما راواورې هغه ټکي ته ځم زه بیا راځم مهرباني خو وخت ډېر کم دی کله چې د افغانستان جهاد کامیاب شو روسا شکست وخوړ د موږ جهادي رهبرانو ته د خدای انصاف ورکړه د هغوی د بې اتفاقۍ د بینالمللي دسیسې له یو طرف نه د موږ د رهبرانو بې اتفاقۍ له بل طرفه زموږ دغه ناورین سره مخامخ همدغه څه و چې ما غوښتل بل څه دې مې غوښتل دا هم باید ومنې چې ګوره د دغه جنګ تعداد چیرې ښودل شوی زه هم په دې باندې بحث نه کوم کومې ورځې چې شروع شو زه یو هغه څوک یم چې په هغه نظام کې زه بندي وم نور محمد طریق په وخت کې زه په محبس کې وم لیدم چې خلک څنګه وړي څنګه یې راوړي په دې باندې زه بحث نه کوم بله خبره دې دغه وویله ډېر وایي چې دغه غصب چا کړی ده ډاکټر صاحب چې زه درته په افغانستان کې چې غصب شوی ده 90% مجاهدینو کړی ده هغه چا کړی ده ځمکې هغه چا غصب کړی چې مجاهدینو په صفو کې ولاړ 90% صحیح ده کور ودان سلامات نه پرچمي نه ده کړی دا ځمکه غصب دغه خلقي نه ده کړی خو مجاهدینو کړی ده خو پرچمي او خلقي بیا بل څه کړي درته مې پلوګونه ډکړی ده خلک ژوندي ته خاورو لاندې کړي دي خو تر غصب نه بدتره یعنې دواړو دا کړي دي خو دغه مجاهدین چې دي هغه په خلقیانو کښې هغه څوک دا مجاهدین چې دغه ځمکې یې غصب کړي دي شمېر 100 نفرو ته نه رسېږي زه دا بې انصافي بولم چې ډېر مجاهدین غاصب وبولو ټول مجاهدین ډېره زیاته مننه کوم شلګری 100 نفرو باندې دا میلیونونه مجاهدین ډېره مننه کوم بیا ډاکټر صاحب ته څنګه دغه رقم دومره زیات ښیي چې دلته همیشه مثلا د یو زیات شمېر ښودل کېږي اما شلګری صاحب وایي چې 100 څخه زیات کسان ما هېڅکله زیات نه دي ښودلي د افغانستان ملت اجازه افغانستان کې ځینې ډلې دوی جواب ډله د افغانستان د ملت په تناسب ډېر یې وړوکی اقلیت ده ډېره زیاته مننه کوم سلامات اوسئ ته تشریف راوړو قدرمنونکو تاسو ښه مننه کوم چې خپل تر پایه پورې زموږ سره ملتیا وکړه تر بیا خدای مهربانه خدای سپارم الله مو